السلام علیکم دوستانو. د شلوريزه نړیوال جام ټرافي افغانستان ته راوړل کیږي. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي شلوريزه نړیوال جام په دوو پړاوونو کې په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره شي، چې اوس مهال ویل کیږي چې د یادو سیالیو جام به د نړیوال جام وړاندې افغانستان ته هم راوړل شي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. که څه هم افغانستان تر اوسه د شلوريزه نړیوال جام ټرافي د راوړلو کره نیټه نه ده په ډاګه سوې. په یوې سرچینې کریک لیډ ویبپاڼې ته ومنله چې د کرکټ نړیوالې شورا موافقه کړې ده چې یاد د ټرافي به په یو مناسب وخت کې افغانستان ته یوړل شي. د نړیوال جام ټرافیانې تر ډیره د سیالیو له پیل وړاندې هغو هیوادونو ته وړل کیږي چې په یادو جامونو کې لوبډلې ګډون ولري. د یادونې وړ ده چې له 2015 او 2019 کلونو نړیوال جامونو وړاندې هم افغانستان ته د یاد جام ټرافي راوړل شوې وه، او کرکټ بورډ په بیلابیلو ولایتونو کې د پروګرامونو په جوړولو د یادې راوړل شوي ټرافي ته هرکلی کړی و. په پلان کې ده چې د هند په کوربتوب د شلوريزه نړیوال جام لومړی پړاو سیالۍ د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 18 نیټه په عربي اماراتو او عمان کې پیل شي، چې ورپسې به د 12 غوره لوبډلو ترمنځ د یاد جام دویم پړاو ترسره شي. د معلوماتو له مخې افغانستان د 12 غوره لوبډلو په دویم یا بي ګروپ کې شامل دی، چې له سویلي افریقا، انګلستان، هند او دوه نورو هغو لوبډلو سره به لوبې کوي چې له لومړي پړاو څخه دویم پړاو ته لاره پیدا کړي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د داسې نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.